د الله چې کوم تربیت د کائناتو کړی ده، تربیت او پالنه، دا دونه یو لو مسله ده چې اوس موږ ورته کښېنو کې وږغېږو قیامت به راشي، موږ بلا دا خبرې نه وي تمامې کړي. دا د الله د تربیت نمونې به م ټولې نه وي پېښ کړي. دونه یو لو مسله ده چې الله جل جلاله څنګه تربیت کوي، څنګه پالنه کوي. یوه نمونه ده، د ډېر واره ما درته ویلي دي، په هګۍ کې چچی پیدا کېږي. دا د هګۍ خور په راګرځېدلی ده، نو کیسرا یې ونسته، هلته دی ژوندی ده. اکسیجن هم هلته ګوره له کومې خوا ورچالان ده، که نه وي اکسیجن خو ژوند نه کېږي. والله عالم چې په دې بنده کارخانه کې دته له کومې خوا چالان ده، خوا ده کې ژوندی ده. دغه چچی په دغه هګۍ کې دننه الله داسې روزلی ده. یو وخت چې دا چچی یو څه هلته غټ سي، څنګونه یې د هګۍ خور ته ورسېږي، بیا دا چچی په خپله دا خور متوي، په مچوکه یې سوکه وي ماتي کرار ته راووست. چرګه په دغه هګۍ کار نور نه لري، دا کار چچی په خپله کوي. هاشه اوس دغه ته تربیت دلته څوک ورکوي چې دغه دلته دی پوه کې چې په دغه خونه کې نور ته تنګ تر دې آزاده فضا سته، ازادې فضا ته ځان وباسه او دا خور نری ده، دا سره یې کولی شئ او وهایم په مچوکه، ځکه ستا په بدن کې تر ټولو کلک ځای دا مچوکه ده، دا مقاومت کولی شئ، بل شی نه شئ کولی. دا به اوس ما ورته وروښي، امریکایان به وروښي، چینایان دا پرمختللی اقتصاد چې لري دا به وروښي، ولیان به وروښي، ملایکه به وروښي، پیریانان هېڅوک دا کار نه شي کولی. الله د داسې تربیت خاوند ده. دا تربیت به څوک وکړي؟ موسی علیه السلام ته فرعون وویل چې ستا رب څوک ده؟ تا ته چې عمرې راته راځې چې زما رب ومنه، رب خو زه یم، ستا رب بیا څوک ده؟ سوره طه کې دا آیات راځي، غالبا د سوره طه 11 آیات دی. موسی علیه السلام ورته وایي چې ربنا الذي خلق كل شيء ثم هداه. موسی علیه السلام پیدا دی، او تا بیا نه پیږو. په دغه یې پیږو چې چرګه نن یو چچی تر هګۍ راوتلی و، نن دوه دي. په دغه نو دا چچی څنګه جوړ شي، څنګه راوړي؟ دا چرګه چې دا چچان باسي، دا په دې پوهېږي چې دا هګۍ توده وساتي، بیا نو چچی کې جوړېږي چې سړه شي بیا نه. ګوره چرګه ده، چرګې ته چا سبق ویلی ده؟ موږ خو لا مکتبونه لرو، پوهنتون لرو، پلانۍ لرو، پلانۍ لیسه ده، پلانۍ. چرګه په دې پوهېږي چې دا هګۍ به توده ساتم بیا چچی ورکوي. دا ما خپله لیدلې ده، موږ سرایي ژوند کړی ده. چرګه چې له بیابانه راسي، پر هګیو باندې پرېوځي، یار یې یوه خوا ته وګوري چې هګۍ دغه یې دا یې په مچوکه راووي، تر وزرې را لاندې کړي، بیا بلې خوا ته وګوري، دغه نو کوي، تر خپل سینه دورې نه پرېږدي. و تا ته دا چا وویل چې دا توده یې او دا ستا په سینه ګرمېږي؟ که سړه سوه بیا چچی نه باسي. دا کار چرګه کوي. او په دغه چرګه کې یو بل خصلت هم شته. دا چرګه له دې هګیو ولاړېږي نه، نو ځکه مېرمنې دې ته د خوراک انتظام هم هلته کړی، دانه مانه یې ورته ایښي، اوبه یې ورته ایښي. مګر یو کار دا چرګه کوي، دا خپل د دا چرګې د فضلاتو تقاضا چې ده، دا په بیابان پوره کوي، دغه ځای نه خرابوي، چابک کالا کې هلته خپل ضرورت پوره کړي، بېرته راشي. اوس په دغه ته چا پوه کړي چې نور دغه ځای چټلیږي، دا کار دلته مه کوه. ګوره دا چرګې ته الله ورښولي، د هګۍ سیستم یې ورښولی ده چې توده یې ساته، دغه یې ورښولی چې دلته چټلي مه جوړوه، دا ستا کور ته، بیابان ته ځه. الله داسې ذات ده. موسی علیه السلام ته چې فرعون وویل چې ستا رب څوک ده، ده ویل زما رب هغه ذات ده چې هر شی پیدا کړی ده، بیا یې هدایت هم ورته کړی ده. چرګه په خپله زندګي مکمله پوهېږي، چچی په خپله زندګي پوهېږي، د پروتې ځای ور معلوم ده، د ولاړې ځای ور معلوم ده، د ګرځېدن ځای ور معلوم ده. مرغان پوهېږي، مرغانو ته الله دی درس ورکړی ده. په دې مرغانو کې دوه قسمه مرغان شته. یو قسم مرغان داسې دي، هغه پخې خونې جوړوي. دا په کومه خونه کې چې دا چچان باسي، دا خونه پخه جوړوي. که دا موږ انسانان څه یو، بعضې خلک پخه بنګله جوړوي، دا پخه خونه جوړوي. او دغه مرغان چې دي، دا په غرو کې وي، لرې داسې یو غټ غر، داسې یو غټه ډبره لکه دا د مسجد دیوال، د دې ډبرې په نیمۍ کې دلته دغه لا نه له پاسه لاس ورسېږي نه له کښې، دا ځای خوندي ده. ډېر ټینګه خونه جوړوي. پخه خونه له څه شي جوړوي؟ دا په غره کې یو قسم ونې دي، د دا ونو زاوله، دا زاوله سریښ لري، زاوله و خټه سره ګډوي،
بیا سوکه دا پتاخونه سي دا تا ته چا در وښوه زاوله چیرې ده د زاولې په کیفیت ته څنګه پوه شو دا داسې وړوکی مرغه دی ته څنګه د زاولې په کیفیت پوه شوې چې دی کې سریښ دي دا خونه مضبوطوي دا هر مرغه له دغې ناوې په دغه کار پوهېږي زموږ خو یو سړی هلته یو ځای انجینر صاحب یې په پوهېږي دا بل څه یې جوړه کې سره ویلړي خرابه یو ځای یو انجینر هغه هم سبق ویلی ډېر وخت پلاني پوهنتون فارغ د دغه پر خپله طبیعت چې دا انسان پرېږدي سخت ناپوه شی ځینې جوړېږي له دې انسان ټول کلی ځینې په عذاب دا مرغانو ته الله دی تربیت ورکړی د پښې بنګلې جوړوي دا مرغان ګوره دا د الله عظمت ته دا د الله کمال ده دا د مرغه کمال نه د مرغه خوارکۍ په څه شي پوهېږي دغه ته چې وایه الحمد ټول کمالات لله علی لري دا به له دغه ځایه معلوموي ته به فکر کوې ته چې دغه خپل نس ډکوې بیا نه تا ته د مرغه حال معلومېږي له هغه څخه د الله کمالات هم نه در معلومېږي اوس زموږ خو غم دا ده چې زموږ دا نس له غاړې ده له دغه نسه یوې خواته نه یو خلاص چا ته وایه چې هلکه راځه دا مسجد ته هغه وایي ولا ملا صاحب د اولاد نه په کف فرض ده زیاتې بس په ولاړ الله جل جلاله داسې کامل ذات ته ګوره دا مرغه یې دی پیدا کړی هر مرغه انجینر ده دا چې زبردست خونې جوړوي چې ورته اریام رسي دغه ستا الله ده ته دی ځینې غافله یې ګوره څونه ښه خدای ده زموږ څونه ښه الله ده او داسې مرغان هم ما لیدلي دي دا بیا په درختو کې کور جوړوي د چیچانو دپاره دا داسې دوې درې وړي دی سپېرې خاشې 4-5 سیاسې هګۍ نه تلوېږي هغه دی سره کښېږدي بس هګۍ پر واچي د دغې بیا مقصد دا ده دا خو په دا کلیو کې په درختو کې څوک یې ونه ویني د خلکو له سترګو یې پټوي بعضې 2-3 وړې وړې خاشې یې سره ایښي سیاسې هګۍ نه تلوېږي دا ولې دی غټه ځاله نه جوړوي غټه خونه بیا خلکو ته معلومېږي بیا پر دې تعرض کېږي دا د امنیت په خاطر باندې دا کار کوي هغه خو په غره کې ده پخه یې جوړوي د امنیت په خاطر باندې د هغه هم امنیت په زړه کې ده چې خونه ټینګه یې ونه نړېږي نور خو هلته څوک نه ورځي نو خو هغه د په غره کې د خونه یې ټینګه جوړه کړه دغه یې بیا د لیمازې خاشې سره کښېږدي دا هم د امنیت په خاطر دا پوه ده دا دونه پوه مرغه ده دا چې اوس ته ورسې یو هلک ورسي دا درختې ته وخېږي سپېره پلونه یې پر دا درخته داسې راسي پر درخته ګرځي چې دا یې خیال چې څوک ورته راختلی د بیا هغه هګۍ واکور و هغه ټول لاندې راغورځوي چې نور په دې یو څوک مخته سوی ده دا ماته کار نه کوي دا باندې دا پیږي دا نسته چې دا مرغه راسي دا د خپل دغه کور په شاوخوا کې ګرځي چې دا خیال څوک ورته راغلی د زیاتې ختموي دا کور الله جل جلاله په دغه مرغه کې دا چې کمال پیدا کړی دی هغه مرغه الله جل جلاله د ته د امنیت طریقه ورښولې ده اوس ته په دې چا پوه کړې چې ستا ځاله غټه یي خلک یې له لرې ویني بیا راځي دلته تا ته مشکل پېښ نو ته داسې که د خلکو له نظره یې نیامه که مازې معمولي 2 چخلې سره کښېږده خلک بې نه ویني د درختې په پاڼو په دو کې به پټ وي زیاتې به خپل کار وکړي زیات دا د دغه مرغه کمال دی دا په خپل ذات کې د مرغه کمال نه ده دا د الله جل جلاله کمال الله داسې ذات ته هغه مرغه یې په دغې طریقې پوه کړی د هغه مرغه یې په دغې طریقې پوه کړی د چرګې په دغې طریقې پوه کړی دا د الله جل جلاله د تربیت اثار دي الحمدلله ټول کمالات الله لره دي معبود م یوازې الله جل جلاله ولې کمالات الله لره دي یو دلیل یې دا ده د الله جل جلاله په صفاتو کې یو صفت دا ده چې رب العالمین تربیت کوونکی د مخلوقاتو دا خو پرېږده چې زما تربیت سوی ده ستا سوی ده د ملک سوی ده د پیري سوی ده دا خو به څه اروي یا به څه ویني یا به څه ویلی شي د دغو حیواناتو تربیت هم کړی ده داسې مرغه شته علامه طنطاوي جوهري په تفسیر الجواهر کې دا خبره ذکر کړې ده هغه وایي داسې مرغه شته چې کم وخت یې تولد وشي چې چا یې پیدا شي دستي مري بس الله دا مرغان جوړ کړي ده چې چا یې پیدا شي دی پر هغه ځای ختم ده نو دا مرغه چې خپل کور جوړوي مخکې د چیچي دپاره دا له دې خپله کوره سره ټول هغه بندوبست کوي چې له ده وروسته د ده د چیچي کم ضروریات تر هغه وخته پیدا کېږي چې له هغه مرغه جوړېږي خودکفا جوړېږي چې دا د ده چیچی خودکفا جوړېږي تر هغه وخته چې څونه ضروریات یې دا ټول په دې خپل ځای کې ورسره برابروي له هغه وروسته دا چیچی باسي
دا درته معلومه ده چې زما تولد وسو زه نور ختم یم نو دا تولد چې مې وسو دا کوچنی پیدا سي دا کوچنی خو د ځان بندوبست نسي کولی د دې خو بیا ضروريات شته ټول ضروريات دلته پوره کوي هغه تفسیر والا یې نوم هم اخیستی ده نور ډېر کیفیات یې د بیان کړي دي خو زما یې څخه نوم یېر ده هغه وایي دا پلانی مرغه ده داسې په پلاني رقم ځای کې دا کور جوړوي هغه د کور یم ډېر یو دقیق دغه د سیستم ده چې بیا څوک نقصان نه ورسوي بیا په هغه کې چې مطلب میاشت به تېرېږي 2 به تېرېږي 3 به تېرېږي چې دا د ده اولاد خودکفا کېږي تر هغه وخته چې څونه ضروريات یې دا ټول دی ورسره جمع کوي د نفقې د اوبو د دانې دا هر څه ورسره جمع اوس دې ته دا داسې چا ورکړه الله د داسې کمالاتو خاوند ګوره دا مرغه بزرګ دی له مرغه څخه یې بزرګ جوړ کړی دی هغه په دې پوهېږي چې بیا دی کېږي بیا دی کېږي بیا دی کېږي ټول بندوبست کړی الله داسې کمالاتو والا ده زما او ستا رب داسې ذات زما او ستا خالق داسې ذات زما او ستا مربي داسې ذات دا چې ته هر وخت الحمدلله رب العالمین تربیت به دې په خیال کې راځي روزنه و پالنه ما او تایم داسې روزلي یو داسې یې پاللي یو کوچنی چې وار واره پیدا سي سترګې یې پټې مور ته یې په خوله کې ورکړي دی یې رازبیلي اوس په دې ته چاپ وکړي چې دغه راوزبېله له دې څخه داسې څه پیدا کېږي چې تا ته ګټه رسوي او د الله جل جلاله خو یو دغه تربیت ده ما یې څه نومنې درته ویلې خیر دا خو صرف یوه نومنه موږ پیش کړی مثال او د الله جل جلاله د تربیت یو دغه اثر ده هلته آخري سپاره کې چې کوم آیات راځي ما غرک بربک الکریم الذي خلقک فسواک فعدلک دا ملا د تربیت اثر بیان کړی دا بیا زما او ستا په رابطه ده ما غره چی شي غلط کړي بیا ربک په رب ستا الکریم چې مهرباني کوونکی رب ده ته ولې پر غلط رب چاته ویل کېږي رب الذي هغه څوک د خلق چې پیدا یې کړې که ته ستا تخلیق یې وکړي د رب د تربیت یو اثر دا ده چې ته په خپله کارخانه کې جوړ کړي هر انسان په دې پوهېږي چې زه په کومه کارخانه کې جوړ سوی یم له څه شي جوړ سوی یم په دې هر انسان پوهېږي ما غرک بربک الکریم الذي خلقک هغه ذات چې ته جوړ کړي پیدا یې الذي خلقک فسواک برابر یې کړي داسې یو برابر بدن یې درکوي یوه سترګه دې له بلې سترګې سره برابره وه ګوتې دې برابرې وې د یوه لاس له بل لاس سره لاسونه دې برابر وو پښې دې برابرې وې فسواک برابر یې کړي فعدلک د اعتدال په انداز کې یې پیدا کړې نه بیخي یو مخ دونه چاغ سړی ولاړېدای نسئ نه دونه ډنګر چې یو مخ خالي وچ پوست پورې شنه کوي نه دونه جګ چې په دروازه نسئ نه دونه ټیټ چې د خلکو تر پښو لاندې کېږي اوس برابر مخلوق دغه رب الذي خلقک فسواک فعدلک دا د رب د تربیت اثر ده په داسې کارخانه کې پیدا کړې بل ځای وایي فی ظلمات ثلاثین 3 تورې شپې دي دلته الله داسې ذات الله د داسې کمالاتو خاوند بل ځای کې راځي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء رب د تربیت اثر دا ده چې مځکه دې فرش د اسمان دې بام څنګه ښایسته خونه یې درته جوړه کړې ده الله لاندې مځکه د سربیر اسمان ده دا ټوله ستا خونه ده چې زیات ورېځه ما او تا خو یې دغه نه تنګه جوړه کړو خونه 5 یو بیا چې 6 سو زیاتې موږ وایي اوس نه کې ځایېږو هلکان سره ډېر سو الله دغه نه خونه جوړه کړې ده یوازې آدم علیه السلام کې په حواله ورکړه دا خونه لا نه ده تنګه سوې تر اوسه الذي جعل لكم الارض فراشا دا د رب د تربیت اثر ده والسماء بناء اسمان چت وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل من السماء ماء لا اسمان وبراورولي دي ګوره دا د الله د تربیت اثر ده اسمان چیرې د اوبه چیرې دي چې وروځي وچه فضا ده شی نسته په تیاره کې خلک پورته سو شی وچه فضا ده هېڅ شی نسته بله ورځ د اسمان پر مخ باندې یو غوټه وریځ پیدا شي
اوس په دې ته نه پوهېږي دا له کومه سوه ښه دا وریځ له کومه سوه چې شی ده له کومې خوا یې راوړ چا راوړ دا وریځ غټه سي هېڅوک نه معلومېږي وریځ غټېږي دونه ډېره سي دا ټوله فضا ونیسي دغه یې په خپله سره ډېرېږي سپینه یې خړه سي توره سي درب و درب کې پیدا سي ایټمي چاودنې کې شروع سي رڼاوي سي دغه نه اوبه راتوسي د مځکې سر واخلي دا له کومه سوه بل واري بیا بېرته هېڅ شی نه یې هغه وریځ هم ورکه سوه درب و درب هم ورک سي خیر خیرات سي کرار رب د خپلو کمالاتو په مقتضا د تربیت په مقتضا دا بندوبست درته وکړي هغه چې باران وسو بیا څه وسو بیا خو نو په اخرج به من الثمرات د دغه باران په وجه میوې راشنې شوې پسرلی چې بارانونه وسي څه دیمه پالیزونه خټکي هندوانې مرمخې پلان غنم دی من الثمرات رزقا لکم الله جل جلاله دغسې تربیت کوي باران چیرې د وریځ چیرې د ستا دپاره یې سره جوړه کړي باران را وورېږي چینې اوبه وکړي رود اوبه وکړي برمې اوبه وکړي زیاتې کښتونه و پالیزونه و میوې او دا وکړي هغه پسې خوره زیاتې انسان ممنمه انسان موږ د الله نه مو کوی ناخوی یې پسې خورو به دا هم چرت نه ده ولی چې دا څه کېږي له کومه کېږي ولې کېږي څوک یې کوي